الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 75. انما الصدقات للفقراء خبر دادا واجب او لازم صدقے دے للفقراء فقیرانو دا پارا والمساکین مسکینانو دا پارا والغاملین علیہا او امپلائیز دا ڈپارٹمنٹ. غاملین مانا امپلائیز. والمؤلفت قلوبهم او آکسان چزلونے را جوڑ کری شوی دی. المؤلفت قلوب چزلونے را تڑلی شوی دی. والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب او آچا دا پارا چه سٹے نخط دے چه سٹنے نشتی دی لا لفظی معنی دی. والغاربین او آکسان چه اندر ڈیک دی. غارب مانا چه تاوان دلان دی. تاوان دلان دی مانا مقروضین دی پورے کرے. وفي سبيل الله او آکسان چه پلار دا اللہ کے دی. وابن السبیل او مسافران دا پارا فریضتا من اللہ دا فریضہ دا جانب دا اللہ نا. نمانگا بلرس مختلف ایشوز دا دی آیت ڈسکس کرو. لنبے مداویلیو چه صدقات دو قسم دی. یو صدقات نافلہ او یو صدقات لازمہ. ہر چه صدقات نافلہ دی دا اللہ تعالی پا مخلوق کی تے ہر چاہتا ورکولے شی. دا یوونی تربیت کے دام صدقہ دا. دا یو فصل تربیت کے مرغان باغین خوراک کئی دام صدقہ دا. امام مسلم حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ من زرع ارضا او غرس نخلا فلا یاکل منه انسان ولا حیوان ولا طیر الا كانت له به صدقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. چاچی ام زکا اکرلا یا یونا نال کا تاسو نه راولو ہے کرل یا یونا وکرلا اوس د دې څومره آؤٹ پٹ چې دی پروډکشن دا غینه ک پرنده خوراک کوي که چرنده خوراک کوي که انسان خوراک کوي که انسیکټ خوراک کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د قیامت د پاره د صدقه ده. د قیامت د ورځې لپاره د صدقه ده. نو صدقه نافله یعنی نفلی صدقه دا ته هر چا ته ورکول شي. دونه خدمت دا صدقه ده. بلکہ حضور علیہ السلام فرمایي الله مسلمان سره دومره ډیر مهربان دی. وهدایتک الطریق لک صدقه. که دغلته بهر ولاړ وي او چا درنه تپوسو کو چې زه خو دا ټمپا مسجد ته ځم دا ټمپا مسجد ته په کومه لاړ شم تا ورته رینالډي په لیفټ سایډ واخلې او بیا به ټمپا ایوینیو راځي هغه به لیفټ واخلې نو د پارتینیا نه بعد او د راسکو نه وړاندې لیفټ سایډ ته دغه ټمپا مسجد دی. اوس په دې باندې به مشکل ستا 15 سیکنډ ولګېدل خو پیغمبر علیه السلام فرمایي ستا په عمل نامه کې اوس صدقه ولیکلی شوه. وهدایتک الطریق لک صدقه. چاته لار پر خل برابر ہو دام تار پارا صدقه دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ستا تبسم د مسلمان په مخ کې کمرشل سمایل نه سنسیر سمایل. یو خو امریکا کې کمرشل سمایل چې دا کاونټر ته لاړ شي نه غجنه تاسو داسې وکړه هاي بل دته کمرشل سمایل وای صحیح نه د زړه د اخلاص سمایل له چاله ورکو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا تار پارا صدقه ده. دا تار پارا صدقه ده. یعنی مثلا خدا شیرشاه دا صدقې بلا ډېرې کوي سرشي دا تاسو د خمدا صدقې دا دې بلا ډېرې کوي دین وړاندې نزي هغه وایي تبسم چې دی انا خندا هغه هم صدقه ده چې دا کمرشل کوي. شیرشاه نمبر یې نه جوړیږي. ډاکټر سلطان برش په دمو ته ډوډۍ کړې و نو ته ماته وایي چې د شاغاوي دا قسمت خره چې هغه دور ډوډۍ نه چا باندې خو خلک کوئی شاغا خسړې همیشه به خسړې د خیراتونو کې د صدقې ور کوي او دوستان د دعوتونو ور کوي او عزت داسې بدقسمت ہے چې کوم مرګري زما کور کې راځي ډوډۍ خوري نو هغه وخت مې شي ډېر بقي نو نفلی صدقه دا د الله مخلوق کې هر چاله ورکول شي. پرنده ولا چرنده ولا درنده ولا ونولا بوټولا انسان لا حیوان لا مسلمان لا کافر لا مالدار لا فقیر لا. صحیح. او دویم د صدقات لازمه نو دا غي د پر شرط دا دی چې صدقات لازمه د مسلمان دا به ورکیږي مسلمان ته. چاته ورکیږي؟ مسلمان ته ورکیږي صرف او حیثیت بالکل داسې معقول دی ریزنیبل دی ان لاجیکل دی. ته وګوره مونږ باندې په دې ملک کې مختلف قسم ټیکس نه دی یو ټیکس د بل په ځای کې نشي ټیکس ولې
هر ډپارټمنټ ځاله خپل ټیکس ورکړي سیلز ټیکس به جدا وي جی انکم ټیکس هغه به جدا وي فیډرل ټیکس پکې جدا وي سټیټ ټیکس دا پکې جدا وي دا څه نشي کولی چې سټیټ ټیکس راواخلو فیډرل ته وري حساب کې دا پکې ستاسو صحیح لہذا شریعت اسلامی هم په مالی عبادتو کې ځان خپل فیډ متعین کړی دي چې کوم شی په کوم ځای کې لګي نو صدقات اللازمه دا به ورکیږي چاته مسلمانانو مستحقین ہوتا او مسلمانان مستحقین څوک دي هغه دغه آیت کې ذکر دي اته نوعی دي څو نوعی دي اته نوعی دي او صدقات واجبه او لازمه دا دي څو قسمه نو ما تاسو ته یو قسم ده زکات یو قسم ده زکات دویم قسم ده عشر څه شي عشر او دریم قسم ده صدقه الفطر د واړه اختر د سرسای چورکو او څلورم قسم ده نظر یو داسې کار دی لکه مثلا شیرشاه هغه په اکشن کې یو گاډي اغسته څنګه گاډي BMW اغسته خو په 2000 دی صحیح خو چې فکس کو نو وی چې او الله کده دراله په شل زره باندې خرج کو نو زه په 2000 پکې خیرات کوم نو دا دی او پلج ورک الله تعالی ته دغه 2000 خیرات کول د باندې تاسو واجب دي د پلج ورکن د پلج د وجه دا پیسو ګرځي یعنی اسه کو دغه لپاره $2000 خیرات کول ریکمندډ دي کوي که ثواب به وشي کوي نه کول الله ته تاسو نه کوي او کوي چې خدای ته پلج ورکو نو بیا دې باوند چې دغه کار وشي دا $2000 به خیرات کوي نو چې کله دا واجب شو نو بیا دا واجب صدقه هر چاته نشي ورکولې دا به دغه خلکو ته ورکې چې کوم په دې آیت کې ذکر دي خبره ده انکراله بیا هر چې عشر دی نه کې ما تاسو ته ذکر کړو چې دا دوه قسمه دي یو اغاز مکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما سقطه السماء ففيه العشر کوم از مکه چې په بارانو وبکیږي پس وبکیږي په بارانو نو په هغه کې لسمه حصہ د پروډکشن ده 10% څه شي لسمه 10% وما سقي بغرب او بداليه او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم ازمکا دا په مهنت وبکیږي یعنی یاد ورته کاریس کړي دي یاد ورته ډګ ویل کړي دي یاد ورته ټیوب ویل کړي دي یاد د نیر په اوبو وبکیږي حکومت ته ابیانه ورکړي دغه اوبو قیمت ورکړي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه کې بیا د 5% پای کې راځي 5% د هغه باندې یعنی خرچه راځي نو زما په خیال افغانستان کې هغه وخت اوشر فیصله شوی چې کوم وخت نری نظام یا ټیوبل پکې نه وي نو بس هغه جوړ کانستنټلی او کنټینیوس کې روانه ده نو دا ته مولایان دا مسله ورسره وکړه مولایانو دا مسله ورسره نه اجتهاد غوړه نه یعنی چې اجتهاد هم ضروري کې نه ست ټیکس ته پکې یعنی یو خو اجتهاد دی چې مجتهد خپل مایند اپلای کړی دی سوشل ډیډیوس کړی دی لیکن خو اجتهاد کم ضرورت نشته نشته د حدیث خو د پیغمبر خبره ده صلی الله علیه وسلم چې ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او بداليه غرب او داليه غرب دي ته وایي چې پلاس او براسته شي زحمت چې پکې وي او داليه دا یو لوی چرخونه بوا هغه نه به ورسای تا و په اوش باندې به هغه یو لوی ډور راځي یو لوی لکه دا بیرل وی دا سه بیرل غونی او ډول به راځو نو دې ته به دالیه وي چې کې مهنت ته اوش بوله اخلي صحیح اكو یې بوله کې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې پاګه کې 5% دي یعنی څه 15% دا پکې لازم دی ورکیږي بچاتا هم دغه خلکو ته هر چې مسله د زکات و نه 15% د شلمې سره شلمې سره نصف العشر نصف عشر دیتا وای چې د لسمې نیمه نو لسمه چې نیمه کې نو سم شي صحیح شلمې یعنی شلمې تشوا اوس هر چې زکات ده نو زکات اموال می تاسو ته قودلیو چې زکات لازم ده په مواشیو کې حکم قسمه مواشیو کې په نس کې او ټیکس کې راغلي دي نمبر اول رما د ګډو ادبسانو تاسو ګډ وای ها بزې او بل لم سنا مونږ په اصله کې د ګوټ نرته پیسه وایو او ماده ته بیزه وایو اوس ګډ وای صحیح او مونږ دا لیم چې وی نو د دې ماده ته ګډ وایو او نرته ګډ وایو ادب سوای بار دې یعنی مفهوم مزین تراغی نو یو نوع پکې دغه دا او داغه می ذکر کړو چې شرط پکې دا دی چې دا به د کال په اکثره حساب باندې وخت یې په سبا باندې په سرن باندې یعنی یو خدا چې ته په کور باندې تنوی دا ساتي او ګرین ورته پرووایډ کې یا ګراس ورته پرووایډ کې د کال اکثر حصہ دې باندې بیا زکات نشته
زکات په هغه دی چې د کال اکثره حصے چرته تیریږي په صحرا کې پسرېدو یا په غره کې پسرېدو نو په هر سلويخت باندې یو څه دی. نمبر 2 غواګانې یا گاومیشي. تاسو وطن کې ډېر گاومیشي نه مون سره خو گاومیشي زیاتی نو گاومیشي البته فقها مسله دي کی والجواميس نوع من البقر. عربي کې د جاموس وي گاومیش څه وي لکه څنګه یو گاومیش نو دا گاومیش گاموس کړي دي یا جاموس مو گاومیش کړي دي. صحیح لکه پرونسیشن ډیفرنس وي دي کې نشي آپ ته پلورل لفظ جواميس والجواميس نوع من البقر. امام نصفی لیکلي دي چې گاومیشي دا د غواګانو یو قسم دی لہذا احکام د شریعت د دواړو یو دي د دواړو احکام د شریعت یو دي. نو اوس گاومیشي یا غواګانې د دېم چې اکثره حصہ د کال په سرن باندې تیریږي نو په هرو 150 کې یو 2 کلنې دی په هرو 150 کې یو 2 کلنې دی. سخندر کې تاسو سخندر وایي سخندر کې یا سخندر کې. نمبر 3 وشان هر چې وشان دی په هرو 5 کې چې د کال اکثره حصہ دای په سرېدو تیریږي نو په هرو 5 کې یو څه دی وښ نه دی دا 5 کې پر یو وښ ورته د ځاوږي پاتې شي. صحیح نو په هرو 5 وشانو کې یو څه دی. نمبر 3 د نقد مسله ده. نو النقدان الاصليان یا نیچرل کرنسی انګریزي کې ورته نیچرل کرنسی حدیث کې ورته پیغمبر علیه السلام النقدان الاصليان وایي. صحیح ورته النقدان الاصليان او دا ټرم د ماډرن دنیا راغسته هم د پیغمبر د خبر نه صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ولنوم کې خود النقدان الاصليان کرنسی بای نیچر. صحیح شو اسرا لکه زمونږ یې ګوره دا وګوره دا د $10 بل دی دا کرنسی ده خدا بای نیچر کرنسی نه ده. بای نیچر خدا کاغذ دی دا یو شی مو یعنی دا په اصطلاح باندې کرنسی شوی دا چې ګورنمنت اپروو کړی دی د $10 لپاره. صحیح که ګورنمنت دغه اپروول واپس واخلي نو شیرشاه بیا په یو کوارټر نه اخلي اخلي نه دته بیا هم سلو به معلومي د افغانستان کې بدلای. صحیح نو دا په اصطلاح باندې کرنسی دا یعنی په مارکا اصطلاح معنا یعنی په مارکا باندې کرنسی شوی دا کني بای نیچر دا کرنسی نه ده. بای نیچر کرنسی دا ګولډ او سلور هر چې دا $10 دی دا ریپرزنټیشن کوي د ګولډ یا د سلور چې ایکوال د $10 قیمت. خبره د دې حیثیت داسې ده لکه د بانک چک نه ده. اوس د بانک په چک باندې دا ولیکل $100 کني هڅه کو چک کاغذ دې تاسو یو دور ډک د بیره ولې $10 نه لچې سکی $10 نه چارج کی بانک والا او بیا ته یو چک ولیکي هغه باندې ولیکي $1 million یا $500,000 یا $5,000 هغه دوره کاغذ هغه بیرنګ کوي د $50,000. اوس دا د دې کاغذ قیمت نه دی بلکې دا کاغذ ریپرزنټ کوي یو اماونت بعینه دا کرنسی بل دا ریپرزنټیشن کوي یو اماونت. نو نقدان الاصلیان یا نیچرل کرنسی هغه د ګولډ او یا سلور. اوس هر چې ګولډ دی په دې کې کوم تحدید چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی دی زمونږ د تولو په حساب ونیمه تولې دی د اونسونو په حساب 3 اونسه د اونسونو په حساب 3 اونسه دی د تولو په حساب باندې ونیمه تولې راځي. هر چې سپین لر دی د اونسونو په حساب باندې 21 اونسه دی او د تولو په حساب باندې 250 نیمه دا اماونت صحیح دی کا 250 نیمه تولې 250 او بل نیمه توله ها یوه شمس شجر استاذ سفلا خانه اوس هر چې کرنسی ده لکه کالدارې یا افغانۍ یا پاوند یا ډالر د دې ایویلیویشن بچیږي پس باندې نو بنیادی طور خو شریعت کې کما اصطلاح چې روانه وا اگر روانه ده پس پینو زرو باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ کې کرنسی به ایویلیویټ کېدا پس باندې پس پینو زرو باندې د خلفای راشدین زمانہ کې پس پینو زرو باندې د بنی امیہ زمانہ کې پس پینو زرو باندې د بنو عباس زمانہ کې پس پینو زرو باندې د خلجیانو لودیانو د مغلانو زمانہ کې پس پینو زرو باندې د سلطنت عثماني په زمانہ کې پس پینو زرو باندې. اوس د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصل مذهب دقه ده چې په دغه باندې اصطلاح د امت را روانه ده لہذا اوس به ایویلیویشن کیږي په څه باندې پس پینو زرو باندې. لہذا یو سړی چې د دومره کرنسی مالک وي چې هغه ایکول وي د قیمت د 250 نیمو تولو سپینو زرو سره نو د صاحب نصاب دی او زکات په لازم دی. د صاحب نصاب دی
او زکات ورکول په لازم دي. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ قول دی او د احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې دا ډیپند کوي په احوالو باندې. څه باندې ډیپند کوي؟ په احوالو باندې چې ته وګورې خپل ماحول ته چې سره زر دا ډیر مروج دی او که سپین زر ډیر مروج دي، نو موجوده ورکه سپین زر ډیر مروج نه دي، زیاتره رواج بسره د سرو زرو دی، بلکې حکومتونه خپل ایوالویشن په څه باندې کوي؟ سرو زرو باندې کوي. نو امام شافعي او احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د دې ایوالویشن بکیږي د کرنسی د سرو زرو په قیمت باندې. نو چې سړي سره دومره پیسې وي چې برابر وي د 1.5 تولو سرو زرو یا د 3 اونس سرو زرو، د صاحب نصاب د زکات په واجب دی. خو استدلال د امام صاحب داد رحمه الله زمونږ بوډا چې دا په لیګل پوینټ ډېر خپويږي، دا خو زبردست جوړست، دا زبردست جوړ. زمونږ د جنازه چې کوم ځای نه محمد علي جنازه وو د چې کوم ځای نه بیرسټری کړو د لندن نه بیرسټری د هغه فیکلټي دا فیکلټي یو مین بورډ دی په مین انټرنس کې هغه باندې کلی پرامیننٹ جورست اف دی ورلد چې قانوندانان د دنیا له ټول نټاب جنازه خپل یعنی په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ما د اغازاین ذکر بیرسټری وکړه چې الته ان دی ټاپ اف دی لیست لیکل دی محمد دی پروفیټ اف اسلام چې دا د دنیا له ټول نه امیننٹ جورست ودنه زیات په قانون باندې بل څوک نه پوهیدل. او بیا دغه خبره ده چې دویم نمبر نوم د پکې نعمان صنف ثابت فرام کوفه، پیغمبر اسلام په دویم نوم امام دی چې په قانون باندې دویم نمبر سره چې دنیا کې خپل دا څوک پوهیدل نعمان ابن ثابت فرام کوفه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې د زکات اصل فلسفه ته وګوره چې اصل فلسفه څه ده؟ مالدار له فائدہ ورکول که غریب له فائدہ ورکول؟ مالدار له فائدہ ورکول ها که غریب له فائدہ ورکول؟ هغه وی اصل فلسفه زکات خدا را چې غریب ته فائدہ ملو شي، او د غریب فائدہ هغه په دې کې چې زیات خلک ورکون کی شي او لږ خلک اغوستون کی شي، چې زیات خلک د زکات ورکون کی شي او لږی اغوستون کی شي. نو دا په هغه صورت کې ممکن ده چې ایوالویشن په سپینو زرو باندې کیږي. ایوالویشن بس ځکه هغه اماونت کم دی په نسبت سره هغه ایوالویشن ته چې په سرو زرو باندې وکړي. خبره ده نه کړاله. نو النقدان الاصلیان سره زر او سپین زر او بیا د هغه بدل کې کرنسی کې چا سره وي، دا بل خبره چې زکات لازم دی په انوینټریز کې، تجارتی اموالو کې، په انوینټریز کې، نه په اپریټس او یوټنسل او ټولز کې. د تجارت لپاره کم ټول چې استعمالي هغه باندې زکات نشته، هر څوره قیمت چره ستا په سٹور کې لږ کمپیوټر لګېدلې دي او دا سره لپاره دي د کار لپاره دي، لہذا هغه کمپیوټر باندې پای باندې زکات نشته، ستا ټولز دي، اوزار دي. هر چې زکات دی دا لازميږي په انوینټریز باندې، او د انوینټریز کم قیمت نه هغه قیمت چې تا په اغستی دي او نه هغه قیمت چې ته په کم باندې خرڅې، بلکې هغه قیمت چې دکاندار ته اوس په بازار کې په کم قیمت باندې ملاويږي. نن تل کې ہے د انوینټریز ایوالویشن کې نو د بازار نه معلوم کې چې د توک په حساب باندې دا شیونه ما ته اوس په کم قیمت باندې ملاويږي. نو کته اغستیو په 10 روپۍ باندې فیشه، خو نن هغه 5 روپۍ فیشه دي، دا باندې زکات لازميږي د اتو په حساب. کاغذ دې په 10 روپۍ فیشه، خو نن هغه په 12 روپۍ باندې فیشه، نو دا باندې زکات لازميږي د 200 روپو په حساب باندې په انوینټریز کې. خبره ده کړه. اوس یو بندا چې هغه سره مختلف اموال دي، سره زرم دي ورسره، خو سپریټلی دا سره زر ونیم تولې نه دي، سپین زر دي ورسره، خو سپریټلی دا سپین زر د 2.5 تولې نه کم دي. صحیح. نو کله چې دوا یا د دونه زیاده اموال راجب شي، یعنی یا ورسره سره دي لګ اسو ورسره نقد پیسې دي، سره دي ورسره لګ ورسره سپین زر دي، سپین زر دي ورسره لګ ورسره پیسې دي، یعنی دوا مختلف نقود چې دا په یو ځای راجم شو، ځان له سپریټلی دا د نصاب برابر نه دي، خو چې کمباین ټوګیدر کې نو دیٹ از ایکوال ټو نصاب، نو زکات په لازم دی. نو لیک چې مثلا 3 تولې تاسو سره سره زر دي او یو لس تولې در سره سپین زر دي، اوس 3 تولې سره در ځان له مستقل نصاب نه دي، او ایوالویشن خو سپین زر باندې کې چې بس کله به کنورژن نه غنه اوس سپین زر باندې کې. دا بل مسله چې دغه زکات به بیا ورکیږي چاته. حضور علیہ السلام فرمایي تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم، دا به د امت د مالدارونو اغستې شي، د امت غریبانو ته ورکول شي، د امت مالدارونو باغستې شي او د امت غریبانو ته ورکول شي. نو پته ولګیدا چې غیر مسلم مستحق د زکات نه دی، ځکه دا ټیکس سپیسیفیکلی په مسلمان دی، د مسلمان لپاره، په مسلمان دی، د مسلمان لپاره. نمبر 1. نمبر 2،
بیا ورکی بچاتا مالدار د پاره دا جایز نه هغه مستحق د زکات نه. نمبر 3 د پلار د پاره، نیکه د پاره، انا د پاره، مور د پاره جایز نه دی، ځکه دا غي ذمہ داری خو ستا شخصي ذمہ داری ده. د اولادو د پاره جایز نه دی، ځکه هغه ذمہ داری ستا شخصي ذمہ داری ده. ای په خدای په مال نه مړې، په خپل مال به مړې. او د سپاوس د پاره خدای خاوند ته نشي ورکولې، خاوند دې شل ته نشي ورکولې. انما الصدقات خبر دادا صدقات واجب لازم علی الفقراء دا فقیرانو لپاره دي. نو فقیر هغه چاته وای ها تاریخ مونږ کړو بل چې هیڅ شی ورسره نه. والمساکین مسکینانو لپاره دي. نو مسکینانو چاته وای چې شی ورسره شته پډیر لګ دی، شی ورسره شته پډیر هند تو ما روان دي. والعاملین علیها او کسان چې عمل کوونکي دي صدقات باندې، یعنی د زکات ډپارټمنٹ امپلایز. په اسلامي ریاست کې د زکات ډپارټمنٹ امپلایز هغه ته تنخواګانې چرته ورکیږي د زکات پیسو نه. والمؤلفه قلوبهم او کسان چې راتړل شي د اسلام سره، نوی نوی اسلام کې داخل شوی دي، تو ورلسه شی ورکه سهل پر سره کې چې په دې اسلام کې پوښ شي. چې اسلام پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نوی سړی سره بدغه چل کو چې نوی خلک به اسلام ته راغلل، خصوصا چیف بو د خپل قبیله. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کال کې زکاتونه چې به تقسیمون هغه ته هم څه شي لګو چې دوی مطمئن شي په اسلام، چې نه اسلام کې وکړه کله ډوډایم به نه ویږي، شیرشاه کړه کله ډوډایم کوي. شیرشاه صحیح ہے. والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب او آکسان فی الرقاب چې پر رقبو کې دي، یعنی سټه نخته دي. نو بل ازما تاسو ته ذکر وکړو د سلیوري یو مستقل ډیټیل مې درته درکړ. د سلیوري یو مستقل ابتدا مې درته دا وې چې د سلیوري کانسپټ دا اسلام نه دی ورکړی، بلکې سلیوري دا خو یو ویل نون کانسپټ، بلکې ویل نون پریکټس آل اوور دی ورلد. البته تصورات دوه چې سلیوري او غلام یو به جوړېده بای فورس. بلار به یو اجنبي سره ونه ټیم باندې روانو، صحیح د بل ځای نه برغلو سان فرانسیسکو نه دلته بچا په زور راونی او فرید خان باندې خرڅ کړ، دا مدر باندې په $2 خرڅ کړ، صحیح. بس بیا به خرڅیدنو کانسټنټي بروانو غریب به غلام، صحیح. او مثال ما درکړو څوک زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د یمن د لوی قبیله سره دی، د لوی مقام سره نوجوان دی، مکه کې تیریږي 1450 باندې خرڅ کړ. او دا سه په خرڅېدو د حضرت خدیجه لاس تراغه، او حضرت خدیجه پیغمبر اسلام سره نکاح وکړ. من جمله ټول مال څخه چې پیغمبر ته هند ورکو، نو پکې دا غلامو حضور علیه الصلاۃ والسلام اموال خطول صدقه کړ، او زید ابن حارثه آزاد او پزوی ونی و اډاپټ سن. او ما تاسو ته چې دا واحد صحابي دی پیغمبر، څومره لوی مقام دی چې قران کې نوم ذکر دی، قران کې صرف دی یو صحابي نوم ذکر دی، او هغه څوک دی؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ. سورہ الاحزاب کی کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، صحیح. نو او یو خدغه غلامه تصورو دا تصور خو چې اسلام راغی نو بس فرام د ویری بیګینینګ ختم کړي، دا څه ظلم دی، دا خو بربریت دی، دا خو انسانیت خلاف، دا څه کوئی حضور سره راوند سے خرڅوي غلام متجو کړي، صحیح. دویم تصور د غلامه هغه داو چې پرزنرز اف وار دینه بټولو اقوام غلامان جوړول، جنگی قیدیان دینه بټولو خلکو سکول غلامان به ته جوړول. د بیزنټین کلچر مو، د رومن کلچر مو، د پرشین کلچر مو، دا په ټوله دنیا کې دا کلچر روانه. اوس اسلام کې راغی نو ون سایډډ کوئی دا شی ډراپ کول نشه، څه تصور جوړې دی چې واستو زما کې دی هغه غلام کې نو زستا هغه سره بس کوم، ها هغه نه به لوي منبر جوړو، صحیح. دغه په ټوک ته جوړیږي، صحیح. لہذا شریعت اسلامی هم دا حکم کو چې کیپ اٹ ایز اٹ از، د غلامای نفس تصور به برقرار وي، ځکه و برقرار وي چې ستا کې دي سره هغه دغه معاملې کوي، ستا کې دي سره هغه دغه معاملې کوي، دا خو موټل انډرسټینډینګ باندې ختميږي. لہذا شریعت اسلامی فرام د ویری بیګینینګ هغه ډراپ ونه کال به تر انفارمیشن وکړه، ځکه په ټولو اقوامو کې د غلام حیثیت د زناور نه بدتر، د غلام حیثیت ها د زناور نه بدترو. شریعت اسلامی چې راغی لومبه خو د قیدی په حواله دا تصور ورکړ چې دا ډیپند کوي په امیر المؤمنین باندې، چې دا قیدی د ریلیز کوي فار نثینګ، فار فری ریلیز کوي فار فری. فاما من بعد سورہ محمد کی آیت ہے، صحیح. او یا ایکسچینج کوي په خپل قیدیانو سره، دا دین. او یا پیسې په اخلي رینسم وي ورته، یا پیسې په اخلي رینسم وي ورته، او یا خدمت په اخلي څه کوي، یو سپیسیفک خدمت ورته حواله کی چې کتامون لدا بلډینګ، یعنی مثلا جنگی قیدی نه ورشي دی، اگر دشمن په صفونو کې د اعلی درجه آرکیټیکټ دی،
څه شه د اعلی درجه مهندس ته نو دلته چې چا کې دی هغه ورته وي چې مونږ یو داسې بلډینګ تیارو کله هغه ارکیټیکچر تاسو ته برابر کړ صحیح او هغه پریکټیکلو نو بس تاسو موږ ریلیز کو لہذا ته په دې مهنت وکړه بس هغه خپل مهنت وکړي او تا میپ درکې چې دا میپ دی او پاګې دی کوئی کته په سټیسفاید شي هیز ریلیز پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام غزوه بدر کې بلا قیدان سره دغه څه وکړل چې رومن جب ورتلا وې د مدینه منورې لسو ځوانانو ته رومن خې سبق ورته لسو ځوانانو ته د رومن جب چې کوالیفای شي وبتا ځاده صحیح بل کسلا هغه پرشین لینګویج ورته لسو کسانو ته پرشین خې غریب ورته خې چې هغه دغه دکی نو به وته خلاصې د بل کس په کتابت دو څه به دو لیکل از دو ورته لس کسانو ته کتابت ورخې چې کوالیفای شي نو ته بیا ریلیز کی تو بیا اخلاص شي نو بنیادی تصور خو دغه ورکو بیا بلوي چې تاسو غلامان ساتي which is one of the two options چې په options کې یو option دام دی نو اوس یو غلامان ساتي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او شریعت اسلامي غلامای کې چونکې دلچسپي نه لري ځکه بنیادی طور اسلام غلامای راغلی که آزادای له آزادای له ځکه کلمې تقاضا کوم در چې لا اله زبر څوک مالک منم نه زبر څوک مالک نه منم سوای د الله نه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل د گورنر زوی هغه والو بچا باندې بچا په یو بدو باندې په یو عام ساده بدو باندې چې ساده بدو حضرت عمر رضی الله تعالی شکایت وکړو ویجی د گورنر صاحب دی د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د مصر فاتح دی صرف گورنر نه دی د مصر فاتح دی او ما تاسو ته ویل چې د پیغمبر صحابه کې ویل نون پالیټیشن پیزو پالیټیشنز کې یو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې دنیا دا غوي د سیاست مدارای قائلان دي نو څوک پکې یاد نه مونږ سیف الله خان یاد لیکلي به کوي کړی ځوان تر اوسه ځوانه خو پته ولګي چې بوډا شوی څنګه پدې کې شک نشته نو یو پکې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویل نون سیاست مدار دی بل دې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فاتح دې څه نو مصر بل سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دور کې بل گورنر د مصر او بل دې مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ او بل د معاویه ابن ابي سفیان ذکر دې تا وګوره چې حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه په دور کې د ټول لوی فتوحات شوي دي دا په دوه وختونو کې شوي دي یو د عثمان دور کې یو د معاویه دور کې یو د عثمان دور کې او بل د حضرت معاویه دور کې رضی الله تعالی عنه نه وجل نشته جنگي قیدی کې وجل نشته بلش په مسله ذکر کړی دا چې یو د پرزنر اف وار یو د وار کریمینل هر چې وار کریمینل دی دا لپاره اساسینیشن دی قتلېږي دا وار کرایمز کړی دي او یو د پرزنر اف وار د پر وجل نشته نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی دا غزوی هغه باندې شکایت راغی بده په شکایت ته چاته حضرت عمر ته چې د گورنر صاحب دوی ما خو ورستو later on I came to know چې دا گورنر صاحب دی هغه نو پیژندل خو زما اس پر لار باندې د اس نوړان دي او دغه غوسورله دغه څورله دغه درد ورغی چې ما د اس نستا اسوان دي نو راکو سمالي او پړخرک صحیح حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو انکوایری مقرر کړ عبدالرحمن ابن عوف ویلګو چې د مسلې پته ولګوا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه ریپورت وکړه خبره صحیح ده هغه ریپورت وکړه چې دا خبره صحیح ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه کال کړل سو هم د گورنر زوی هم هغه بدو او گورنر ته تور سره راشه حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت عمر بن العاص د زونه تاسو کو ورته باندې دغه رنګ یو داوا ده د حرکت کړه ده او څنګه هم مسلمان او زموږ په شان مسلمان نو عملی مسلمان یو حرکت شوی دی غوسه ورغلی و درد ورغلی نو یو حرکت شوی ویجیو ورته ولي به بس یې څه غوسه هیڅ جواز نشته یعنی دې څه جواز او ایکسکیوز نشه پېښ کوله بس ما تاسو درد راکې او پړق مې ته وسته خبر راته بده ولګیده صحیح حالانکه څه ایکسکیوز څه جواز شته نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه بدو ته وې په ډک دربار کې وې پاسه هغه پاسه ده وی یو داس وخت یو باندې څنګه تانه شوق است صحیح او صاحب بدو ما هم سم غوسه غسته صحیح هغه په داس شوق وېست او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی یو تاریخي جمله ویله گورنر ته یو تاریخي جمله په ګورډ لیکل ده چې الناس ولدتهم امهاتهم احرارا فعمتا ما استعبدتهم خلق چې میندو زیګولې دي نو آزاد زیګولې دي انسانان چې میندو زیګولې دي آزاد زیګولې دا فطری آزاد دي تاسو د کم وخت دوی خپل غلامان کنسیډر کړی دي ورته عمرو رضی الله تعالی عنہ ورته یې رضی دې بدوی شکایت تا ته وکړه باید چې شکایت ما ته کړې وې ته خو یې په دې باونډ کې مساوات دی وکړه ته په دې باونډ کے ساتھ جواب ته برابر په برابر وې کړې دې بدو شکایت ما ته راغلې وې د بکتل چې ما دې خپل ځوی سره کوم عمل کو
صحیح تاولی کړه جمله چې خلق دا خو میاندو آزاد زیږولې دي د کر راسه تاسو د خپل غلامان ګڼلې دي نو پته ولګی دا چې یو خدا فطری ازادي ده دویمه ده چې کلمې بنیادی تصور هی د آزادۍ ده علامہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وای دا یو سجدہ چې د خدای لاندې لګولې او تا ته ډیره ګران ښکاری کدا یو دی ولګولا د زړه سجدونه به خدای اخلاص کی کدی یو خدای ته سجده نه لګي او بیا به هر در کې سجده کینم دا وزیر سے ته سجده دا گورنر سے ته سجده دا ملک سے ته سجده دا به خان سے ته سجده دا لوی جرګې منبر سے ته سجده دا به فلانی سے ته سجده فلان ټول سجدي دي بابا عبدالرحمن وایي چې صدا بوت وته سجده سو دنیا دا بت پرست دي پرستار ته دی دنیا څه قیمتي خبره بابا کړې چې صدا بت وته سجده سو دنیا دا بت پرستی پرستار ته دی دنیا نو د لا اله الا الله او دغه وجوه رباعي ابن عامر الخزاعي رباعي ابن عامر الخزاعي د پیغمبر صحابي صلی الله علیه وسلم ډېر دعوت په باب کې تله پرشیا تا چرته له پرشیا تا نو دا څه خلکو سره چې ملاو شي هغه کنوینس کوي چې پیغمبر اسلام دعوت قبول کړي پیغمبر اسلام دعوت قبول کړي انټيليجنس والا ریپورت پر کې گورنر تا چې یو سره راغلی دی اجنبي دی سره کې څه مهم چلی پته نشته چې ریولوشن راوړي کو دتا کوي کس کوي چې کو دتا کوي او کس کوي تنائی دی صحیح نو گورنر سے بھی چلے گرفتار کیا جائے والے نو ورته راو کو وی تاسو کې وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وی نو څنګه راغله په پسې دا غواړم چې د خلک په ګایډنس د خیر په لار روان شي صحیح وی تاسو غواړئ څه لماذا بعثتم ولماذا بعث صاحبكم تاسو استاد د ملګری مقصد څه دی ایم اوبجیکټ نغورت ان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد خدای وی دې د پر لګلیو چې بندگان د خدای د بندگان اخلاص کو دیو خدای بندگان چې د بندگان اخلاص کو او دیو خدای نو سپته ولګي د تعلیمات ورنا کې چې انسان د بندگی برداشت کوي نه د بندگی برداشت کوي نه او بعضی امور داسې هغه ته وی نظریه ضرورت ډاکټرین اپنے سے چي ډاکټر هغه ان اوایډبل او ان ایویټیبل ناقابل اجتناب وي ناقابل اجتناب وي او ماته ته وي چې مثلا ستا دشمن هغه ستا پرنګ راپور غلام کوي نو ته بسکه ته دا پرنګ راپور نه جماعت امام جوړه چې دا او شکر دې چې تر علي زموږ مسجد کې امام نشته هغه مسله بیان ساتي ا دې یاد ما دې ډاکټر سلطان دې ته لطیفه کړی و مې د پیښور نه د قبایلو چوره چپاولو والا هغه یو امام صاحب غریب امامان خو صفاس درجه مې چې کیسه ورته نه غریبانو سره خو بعد تدبیر ځان خو صفاس ساتي ځکه ټولو خلکو د مانځي مداري دي ما چې دا امامان ځان دې سوته ساتي نو ما مجبوری ده ځکه دا په ځین باندې دا پوهه چې خدایا کدا کپڑا می چرته بل مازه یو خنی مناسب نی مسنون طریقې سره نو یوای زما مزنه سل کسان را پسې وډار دي خدای بل دې ټولو ته پوسټ کړه نه امام په ډېر لوی ستره ذمہ داری ده دې ټولو چې خدای خور کړو په پدې جامو دې مسکو ورته صحیح نو دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اراد ان يقبل الله صلاته فليؤمكم خياركم فانه وفد الله فيما بينكم وبين الله حضور اسلام فرمایي که تاسو غواړئ چې خدای تاسو منځونه قبول کړي چې خدای تاسو منځونه قبول کړي نو پتا سو کې کم خو علما او متقیان خلک چې هغه تاسو نه امتی کوي ځکه وې دا ستاسو د خدای په مس کې جرګه ده دا ستاسو د خدای په مس کې تاسو جرګه یا مرکه وایي جرګه وایو چې دا ستاسو د خدای په مس کې لوی جرګې منبر دی ځکه د په واسطه ستاسو خدای ته پیش کیږي فإن وفد الله بينكم د دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبنه اولا بالامامت هغه څوک دی چې هغه علم لوی لري صحیح شو نو دا ځکه عالم سړي هغه سره دا فکر وي چې چرته سنت کې خطا و نشي مستحبات ګډوډ نشي زما کپڑے چرته لګي بلمازنی یا خیرنی دی وجه امام سره هغه کوئی غریب اگر کو وسره ته کنده سه کپڑے هم صفا ساتي ځانم صفا ساتي چوز برا په سل کسان زریږي ما نه خدای یوازې زباده مستپوس کې رسولو کسان مستپوس برانه کوي صحیح نو دا امام صاحب غریب هغه ځان خېش تر کړي خسته جامې خیر صفا ستر چشمه ځکه باید چې ول یکون شهامه بین الناس شاول الله سے فرمایي چې امام ځان دا ساتي چې شهامخ کوي د خلکو میس کې څه کوي شهامخ کوي د خلکو میس کې یعنی چې خلک وایي چې دا مولوی صاحب دا صفا ستر او نفیس سره دی اوس کله مولوی صاحب نسخه وایي خدای دې په قباسي نو خو سړي زنه واجب ورپسې مونږ لګو وای دا څنګه ته سړي د خیرن موږ ته خیرن وایو چې دا څه خیرن مولا دې خیرن مولا پسې مونږ نه کیږي
صحیح مکروه ده ورپسې د ګوره دا د سټ خوا کې دا کپڑا دی باندې خیرخ کاری په دا کپونو باندې خیرخ کاری صحیح ګیره سګړه وړای حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې ما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ګیره مبارکه لس کاله مولا خدمت کړې ده ما د حضور ګیره مبارکه یا د حضور د سر مبارک وخت کله ډیسټرب نه لیکلې حضور اسلام ډیر ارګنایز سره بلکې ارګنایزیشن او ډیسپلین د پیغمبر دم راغو چې غصه ورتله چې هغه ته پیزار پروت او یو گویا چوټه مخ کې پرتا و برابر پسې ورته پرتا پیغمبر اسلام په خپل برابر ولې دا باید چې ارګنایز کړي حضور اسلام والسلام مخې ته وسوکین اصل او دا بٹن دا به تاسو کولاوه پیغمبر اسلام والسلام ورته کړه دې ضرورت نه لري لګول سره دا صحیح او کله لګول دا نو دا پراپر طریقې سره تړل دا دې کې سره څه بهوده ونه ښکاری کنه بلکې حضور اسلام والسلام فرمایل چې کته په لار روانه تاسو چوټه وای کې سپلای وای چوټه نو کدی یوې چوټه پېزوندې یا پټه وشلې دا چې پکې نشي جوړه نو پیغمبر اسلام والسلام فرمای فلا يمشي احدكم في نعل واحد په یو چوټه کې مزه په یو چوټه کې مزه دوه وجې دي یو خو سره ان بیلنس روانه نو خلک کوي خلک ورته ګوري صحیح نو حضور اسلام والسلام فرمای چې اوس نه دبل ورسره وباسه د دې په ځای خبره ده چې لوسخ پیروان شه سوچا لوسخ په او میډیکلی دا ناکاره کار دی میډیکلی دا په صحت باندې غلط اثر اچي لکه ته امبیلنس روانه او چې امبیلنس روانه دا بس په مفاصل باندې غلط اثر اچي نو پیغمبر اسلام فرمایي چې فلا يمشي احدكم في نعل واحد بس یو چوټه لوشه بل ورسره باندې بیلنس شي نو حضور اسلام والسلام پته ځکه اسلام ټول د سنوم دی د ترتیب د آرډر د ډیسپلین د ارګنایزیشن پیغمبر اسلام والسلام په ډیر ارګنایز باندې صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه د مولا نقل ارتدا کو چې اوس هغه مولا سره هغه خستا لنګوټه خستا چولې ده ادمو په پیښور کې هغه د ګولډن قسم دغه کولا نو کولا باندې تل د اوسوا فرام لاس کې د خې شاینینګ چشمه چولې دي اوس چې دا چورو چپاولو والا موټر ګرځي څوک مالدار سره ملاو چې وي تختو بیا پیسې غین سم وغواړي صحیح وي دغه څوک مالدار سره ځکه دغه جوړوي د لزرو پوخ کاری او دا کولای د شلو زر روپو کاری دا لاس کې لکړه چې دا د 200 دغه ده نو سړی به ډیر مالدار چې په ځان دوره خرچه کړی دا نو بس مړه قدرت کلوروفام ورته څنګه وکړو کلوروفام سره خاص سنس لسه بس گاڑی کې واشه نو جوړ بوې ته ان چې بوې ته 100 غنټه بعد په سنس کې راغی صحیح نو یو کس ته تاسو کوی ته نو بیا د خپل پسماندګانو اډرس مونږ تراکه وېسله وی چې هغه پیسې راوړي کنه ته مونږ راځختولې هغه واکړې مې نو چې پیسې راوړي تاو بیا مونږ نیسکو وې زما په پسماندګان نشته نه چا اډرس ترکه ویل ته څوک وې زه خو په خبر کې په د مسجد کې امام یم زما خو څوک وړاندې ورسره څوک نشته صحیح په په د مسجد کې دی رایم هغه ما ته قرآن کا کړه کې یو دورته امامت کو صحیح نو یو مشر اپا کې غوسه شو وی د خرزامونو خلک خړم به پته ولګي انکوایریو کی څومره ځانو په تکلیف کو بلا تیل مو سوزول موټر مو زغلو پولیس ته ځان اخوا دی پاکو او اصل ځان مو ستړک اوس دغه به څه مولا سره دی پیسې پکې د آمدن لار نشته ها اکلوروفام هم مصرف کړ صحیح نو دا یو مشر ته غوسه شو یو بل مشر ناستو نه 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 صدوم ډیره خطا هم نه کړی زموږ په مسجد کې مولا هم نشته زموږ مسجد کې مولا هم نشته نو درې مشر ته ناستو نو هغه رانه شو وینه نه لومبه مولیان نه فتوا غواړي چې حرام مولا پسې موس کیږي اصل کنه دا مولا خو حرام دی ځکه دا مولا تخته صحیح